ولسمشر غني نن چرته اوسئ وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اداري فساد چې په افغانستان کې د ګڼو ستونزو لامل دی او بدبختانه د دې پدیدې له لاسه تر ټولو زیات زیان عام افغانانو ته رسېدلی او تقریبا حکومت نه دی بریالی شوی چې مخه یې ونیسي. نن ولسمشر غني چې په هر کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کلني کنفرانس کې خبرې کولې وویل تر هغې چې په ټول هېواد کې قانون حاکم نشي له فساد سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غني ویلي اساسي قانون باید په ټول هېواد او په هر چا که هغه هر څوک په هر مقام کې وي باید عملي شي تر څو د فساد مخنیوی وشي. ښاغلي غني زیاته کړه له فساد سره د ګټورې مبارزې لپاره مستحکم تقنیني بستر ته اړتیا ده ځکه د قانون حاکمیت د قانون په خلا کې د پلي کېدو وړ نه ده. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل په تېرو 5 کلونو کې له فساد سره مبارزه د دولت له اساسي لومړیتوبونو څخه وه او وړتیا ده چې د هېواد د ځان بسیاینې او ثبات لپاره د دولت او د خلکو د اجنډا په سر کې هم پاتې شي. ولسمشر غني د فساد پر وړاندې لاسته راوړنو ته په اشارې سره وویل له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وتوانید په ډېر کم وخت کې له زرو زیاتې د فساد قضیې چې دې مرکز ته رسېدنه وکړي او په اړه یې 200 تنه په جزا محکوم کړي چې نږدې 80 تنه د دولت لوړپوړي چارواکي چې معینان جنرالان والیان او نور غړي پکې شامل دي. دغه راز ولسمشر په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره مبارزې ته هم اشاره وکړه. په خبره یې واک ته رسېدو سره یې په دې ارګانونو کې جدي مبارزه پیل کړه. په خبره یې کله مې چې د ولسمشر په توګه کار پیل کړ هېچا ماته د پولیسو او سرتیرو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشوی راکولی خو وضعیت تغییر کړی دی. موږ د خیالي پولیسو او خیالي عسکرو له پدیدې سره د مقابلې لپاره د دغو ځواکونو د بایومتریک معلوماتو او سوانو راټولولو ته اقدام وکړ چې اوس له نیکه مرغه 96% د اردو منصوبین او 84% پولیس بایومتریک شوي دي. ولسمشر له فساد سره مبارزه کې مشترکه ژمنه یوه جدي اړتیا بولي او وایي په دې برخه کې قانون حاکمیت تر ټولو مهم دی. ولسمشر له فساد سره مبارزه د لنډ وخت کار نه بولي. په خبره یې حکومت په یوازې سره له دې پدیدې سره مبارزه کې بریا ته نشي رسېدی. په دې برخه کې بریا ته رسېدو لپاره د دولت هدفمند او ګټور کار د ښاري او کلیوالي مدني ټولنو او د خلکو پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ ستاسو په نظر د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه کېدای شي؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.